رب العالمین دی مونږ په دین باندې روان کې بس زمونږ زړه در خو چاته رسي نو د حکمرانانو وقت ذمہ داري ده پرون نه بله ورځ په کوهستان کې دا خو یو واقعه د نور سوونه واقعات وشو په دې سیلاب کې پنځه وروڼه د یو کور په یو کاڼي باندې ولاړ دي 4 غنټې ولاړ څومره دي 5 وروڼه نو یو تنه په رسۍ باندې ملګرو بچ کړو 4 وروڼه شهیدان شو خو 4 غنټو کې د پاکستان هلیکاپټر رانغی د کرکټ دپاره چې کله هلته میچ کیږي او باران پیچ لون کې نو د هغې د اچولو دپاره هلیکاپټر شته دی پاکستان کې د هغې د اچولو دپاره چې پیچ وشي کرکټیانو ته نو هغې په هغه تیل هم شته پیلټ هم شته هلیکاپټر هم شته هغه په ټول پیچ باندې ګرځوي چې دا پیچ وشي او خلک هغه کرکټ ته برابر شي خو د انسانانو د بچکول لپاره نو دا هلیکاپټر خو زموږ ستا دي دا خو د امت د دې بچو دي که نه دا د دې وینې دي که نه دا زمونږ هغه سختۍ او خولې دي که نه چې دا د کفر ټټوان په دې باندې مزې کوي که دا صرف د دې شرابیانو کبابیانو دپاره دی اوس ما کته افغانستان کې په یو لغمان کې په هلیکاپټر باندې پرون 150 مسلمانان په هلیکاپټر کې د سیلاب نه بچ کړي دي دا اسلامي نظام دی غریب ملک دی هغه طالبان دي چې مولا هم ورپسې خوله وازه کړې وه امیم ورپسې وازه کړې وه او هر شی به دې ویل دهشتګردو هغه دې کې به هغه خلک هم موجود چې طالبان شهیدان کول د هغې عزتونه یې اخیستل په کورونې وله چاپې والې نن هغه طالب ستا د مال حفاظت هم کوي د جان حفاظت هم کوي او یو مسلمان پسې په ګنټو هلیکاپټر یې ګرځي او دا حکمرانان دا شرابیان کبابیان دی خپلو مزو زناکارو کبابونو شبابونو کې لګیا دي امت ډوب شو او دلته دې د خپلو الیکشنو کمپین کوي ملا هم لګیا دی امیم لګیا دی او هرې پارټۍ والا هغه خلکو نوټونه غواړي امت نیم غرق شو ډوب شو او دې خپلو هغه کرسو کې دي الله رب العزت دې کرسو پسې ړانده کړي کریم رب دې شرط هم دې ته دا ورنه کړي الله رب العزت دې صحیح مجاهدینو ته دا کرسۍ نصیب کړي انشاءالله که مونږ په الله په دین غیرت وکړو دغه ځینې زمونږ دي مونږ به د قوم او د ملت او د دین حفاظت هم کوو انشاءالله او مونږ به خدمت هم کوو انشاءالله دا د دې فساقو فجارو د دې کفر د ټټوانو د شرابیانو کبابیانو نه دي نو د افسوس مقام نه دی چې امت غر کېږي او ته خپلې کمپینې کې او مونږ بجلیګر صاحب به ویل د ګډې وروڼه زم مونږ ته ګډې ویل د ګډې توهین دی مونږ انتها ته په ذلت کې رسېدلي دا خنزیران په مونږ باندې زمونږ ژوند کې څو ځل راغلی خو مونږ بیا هم دوکه شو دا خلک شنه ګیا راته وښي بس مونږ پسې ورمنډه الله په دې مونږ حفاظت نصیب کړي